د 10 میلیون افغانۍ په لګښت د سلطان غازي بابا ښارګوټي ته د داخلېدونکي سړک باندې جوړه شوې دروازه پرانیستل شوه. نن د چهارشنبې په ورځ د کب په 9 نیټه له غرمې وروسته د لغمان والي محمد آصف ننګ، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، د مهترلام ښاروال انجینر نظیف الله الکوزي او یو شمېر نورو له لوري جوړه شوې دروازه پرانیستل شوه. د مهترلام ښاروال انجینر نظیف الله الکوزي د معلومات له مخې چې د ښاروالۍ له بودیجې څخه سلطان غازي بابا ښارګوټي ته داخلېدونکي دروازې چارې د 10 میلیون افغانۍ په لګښت په 8 میاشتو کې بشپړې کړي. دا پروژه چې تقریبا 6 برخې لري، یو دروازه ده چې ساختمان یې تاسو ویلی او د دې دروازې ګرد چاپېر 3.3 متر مربع اسفالټ دي. د سړک د بغل ویالې دي 233 متره طول باندې او 800 متر مربع شنه چمنونه دي. پیاده روونه دي د 242 مترو په طول او ټول پیاده رو د 480 متر مربع مساحت لري. همدارنګه یو 10 متره ګلدانونه لري او مجموعي لګښت باندې 10 میلیون افغانۍ راغله د مهترلام ښاروالۍ لخوا. نوموړی وایي په دغه پروژه کې یو له 15 متره ارتفاع دروازې سربیره 300 متر اسفالټ د سړک دواړو خواوو ته ویالې، د دروازې دواړو خواوو ته چمن، پیاده روونه او ګڼې نورې برخې هم ورغول شوې. په ورته مهال د لغمان والي محمد آصف ننګ خوښي وښوده چې ورځ تر بلې په ښار کې او ولسوالیو کې د رغونې چارې په ګړندي ډول روانې دي. هغه ولسونو د ډاډ ورکړ چې مهترلام ښار ته داخلېدونکو ټولو لارو باندې به ورته دروازې په اساسي ډول جوړې شي. بل د لغمان یو بله دروازه هم ده، تاسې به لیدلې تیرګړۍ. دا تیرګړۍ هم ډېره تنګه وه. دغمان ته به چې څوک راننوت تیرګړۍ کې به یې نفس ختو. هغه اوس آزاد جای سو. حلقوي سړک باندې په هدیرې مو جنجال کړی ده، په کور مو جنجال کړی ده. انشاءالله نږدې ورځو کې به دا د زیارت پل سره وصل شي. یو ډېر لوی پل هم راوړی ده، انشاءالله بیا به یې سره خلاص کو. دغه د الیشنګ دروازه چې ده، باب الیشنګ، ښاروال صاحب سره ګډ کار هم کړی ده. دا دلته سړک جوړېږي عزیزانو، بیا دې خواته مارکیټ جوړېږي. د مارکیټ ترڅنګ بیا کاڼه د الیشنګ به ډېره عصري جوړه سي. نو دلته باب الیشنګ ښایسته لکه دا د لښکرګاه دا به جوړه سي. بله پروژه زمونږ تدارکاتي چارو کې ده، دا د الینګار په طرف تللې ده. دا پیاده روونه سړک به تقریبا 100 متره غټ سي. اوس 15 متره ده، به 100 متره سي تر مابسه. بیا به د مابس خواته د الینګار باب الینګار دا به م انشاءالله سږ کال موږ که خدای غوښتي و جوړ کړو. هلته به بیا دا د بدبخت په طرف چې کوم ځای تللی ده، دا به هم همغه تیرګړۍ په شاوخوا کې. ښاغلي ننګ له ښاریانو څخه غوښتنه وکړه چې د سرسبزۍ او د ښار د پاکوالي په موخه دې له ښاروالۍ سره همکاري ترسره او خپل مسؤلیت دې په ښه ډول ادا کړي. نو عزیزانو انشاءالله د لغمان ښې پروژې دي، ډېر ښه کارونه روان دي. په ډېر افغانستان کې دومره کارونه نشته لکه دلته چې روان دي. د خدای په حکم سره انشاءالله رو رو به دا ښار هغه چېرته چې ضرورت ده د ترمیماتو د جوړولو به جوړ کړو. زما تاسې نه خواهش دا ده چې دا ساعاتو کې چون دا د نوې مهترلام دروازه ده، دا سرسبزي کې تاسې ونډه واخلئ. مخکې له دې چې ښاروال یې واخلي، هر سړی به راځي چې دا د ما یادګاري ونه ده، دا به لویېږي، بیا به دا ونه ستا په نوم باندې پاتې وي. نو ښاروال صاحب سره به په دې اړخ کې تاسې کومک کوئ. بل لور ته د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي هم د مهترلام ښاروالۍ له لوري د یادې دروازې په جوړېدو خوښي وښوده. هغه یادونه وکړه چې ورته دروازې دې په نورو مهمو او ستراتیژیکو سیمو کې هم جوړې شي.